اللہ الرحمن الرحیم. چاہتے روا مرد ره در بنده کسر و باع نیست، در دل او غیر درد وداع نیست. شاباش گر عمارت را بری بر اسمان، شاباش عاقبت زیر زمین گردی نها. شاباش گر چو رستم شوکت و زورت بود، جای چون بهرام در گورت بود. ای پسر از آخرت غافل مباش، با امتاع این جهان خوش دل مباش. با متاع این جہاں در بنیات جہاں سب بارے باش، گاہ نعمت شاکر جبار باش. اس وجہ تیر کہ مرد رہ در بند قصر و باغ نیست، در دل او غیر درد و داغ نیست. گر عمارت را بری بر آسماں، عاقبت زیر زمین گردی نہاں. گر چو رستم شوکت و زورت بود، جای چون بہرام در گورت بود. اے پسر از آخرت غافل مباش، با متاع ای جہاں خوش دل مباش. در بلیات جہاں صبار باش، گاہ نعمت شاکر جبار باش. مرد رہ سڑائی دلیارے، یعنی پلیارے بندے ترین کا سڑائی مراد نے سالک دے معرفت دے اللہ تعالیٰ دے اللہ پاک دے دوستی پلیارے بندے تلین کا سڑائی در بندے پا فکر یا پا خیال کسر و باغ نیست. کسر مونیے باغ بغینا ندا سالک پا فکر دے مونیے و دے بوخش ندا. در دل او پزڑ دے دشے اس کے دل میں غیر درد و داغ، غیر دے درد و دے دوغنا نیست نشتا. دے د پزڑشے بغیر دے درد و دے دوغنا بل سنشتا. دے د پزڑشے دے اللہ دے محبت دوغ و درد پرید بھی ڈریر اے کنا. گر عمارت را بری بر آسما، کا عمارت لرا تو ورسوے بری ورسوے بر آسمان آسمان تک. اگر عمارت کو تو اتنا اونچا کر دے کہ آسمان تک پہنچ جائے. عاقبت زیر زمین، عاقبت آخر کار، زیر زمین دمزکے لون دے گردی نہاں گرزے وے پٹ نہان پٹ. گرچو رستم پشان دے رستم، کچرے پشان دے رستم، شوکت دبدبا و زورت زیر دے تو بود وی. دا زورت شے اصل شے دا ٹکا لفظ دا زور دا تا دے ضمیر ولدو زیر دے تو و پا دا دوامی مصرے شے گور خپل لفظ دا گور لکا زور چے زون تا پیرا لفظ دا دا سے گور زون تا پیرا لفظ دا گور مانا دو گیر مشتو سے کابرو تاو یای کنا گور کابر تاو یای. کچرے پشان دے رستم دبدبا و زیر دے تو وی. رستم دا یو پلوان تیر شوا دا خشیہ سے بیانو سر لکلا دا یو مشاہیر پلوان و دا شای دے دے پلوانی کیسے پا بچوئی شدیر مشاہیر و پا کتبی شا رغلی دی و پا ددوامی مصری شے بہرام رغلا دا بہرام دغ اصل نومو بہرام گور دغا یو بچ تیر شوا دا و دے فرسی جبے پہلا شاعر یا تیر شوا دا بہرام گور. کچرے پشان دے رستم دبدبا و زیر دے تو وی، زورت زیر دے تو وی. جائے چون بہرام زوی دے پشان دے بہرام در گورت بود پا کبر شے دے تو وی. گورت کبر دے تو زوی پشان دے بہرام پا کبر دے تو شے زوی دے آخر کابر شے وی. یعنی
از دا دواړه غو رستم یا کنه شران شوکات یا من دلا خو بیا هغه مر شو هغه غبر ته دلا کنه خو لکه مصری شه د دا تنوع پیدا کړه دا چې وی مصری شه یو په لونوم ذکر کړه دا بل مصری شه د یو پتشانوم ذکر کړه دا کنه حالانکه دا دواړه خورې ته تللی دي. ای پسر ای زیا از آخرت د آخرتنا غافل ما باش غافل جما با متاع اسباب سامان متاع مانا سامان مول این جہان دغ جہان اس جہان کے مال و اسباب سے خوش مت رہو. دغه دنیا شه د ډیر شای نه دی کنه په دغه مخه شولې را در بلیات جہاں بلیات بالوگونے پا بالوگونے دے جہان یعنی پا بالوگونے دے دنیا صبار باش صبر کوین کا ایسا صبار دا دے سیغا دے مبالغے دو مبالغے سیغے تا پزر دی صرف سے مبالغ کل خزر رحمان والمفضال منطقو رحیم مجزم زحکت صبور ثم صدیق وجاب والکبار ایزن وکبار وغلام وکافیت و فاروقو در ایو بلیاد بشه ایو وزن منب شویر شه دا شعر دا دری شعری ندی کنا دا شعر اوزان دے مبالغه دی یعنی د یو فاعل وی و یو صيغه د مبالغه د اسم فاعل وی دا د اسم فاعل صيغه د مبالغه دو زیوت صبر کوین کا اس خلی فاعل دا اسم فاعل صابرون صابر اخلی اسم فاعل دا و صبر ډیر زیوت صبر کوین کا دا صيغه د مبالغه دو. گاہ نعمت په وقت د نعمت سے شاکر جبار شکر کوین کا د خدای یہ سا جبار دا د الله پاک د نوم زخه یو کشلا نوم دا